بسم الله الرحمن الرحیم. د الکمیسټ ناول چې پالو کویلو لیکلی دی په 19مه صدۍ په آخري کې. دا ناول تر 65 میلیونه زیاتې کاپیانې د دغه زیاتې خرڅې شوي دي او دو درس یعنې 72 زبانو کې دغه کتاب ترجمه شوی دی. دا ناول ترجمه شوی دی چې د الکمیسټ په نامه دی او دا په 1908 کې لیکل شوی دی. په ډیره زوروره خبره پر اول پیج باندې د مخ کم پیج دی صفحه چې د پر هغه باندې لیکلی دی خدا شگون کو زبان میں انسان سے گفتگو کرتا ہے، یعنی د ښه او د بد د علامتونو او په ژوند کې د علامتونو کم اشارې چې دي په ژوند کې چې تاته کومه شیان میلاوږي، انډیکیشن میلاوږي، علامتونه میلاوږي، خدای پاک په دې کې د انسانانو سره خبرې کوي. کله د نیکمرغۍ او د خوشخبرۍ خبرې وي، کله بیا د بد پیغامونه چې دي هغه انسان ته ورښکاره کوي. پالو کویلیو په برازیل کې پیدا شوی دی او ډیر زیات مشهور او دغسې د شهرت چې پیدا کوي هغه د الکمیسټ په بنیاد پیدا کوي او دغه الکمیسټ کتاب دی چې ټوله دنیا هر ځای پر دې خبره کوي. دا ژباړه چې ده دا محترم دغه چې دی دا کتاب الکمیسټ دی، مصنف چې دی دا پالو کویلو دی. ډاکټر صدیق حسین په اردو ژباړه کړې کې د ډېره خوندوره ژباړه ده. ډېر انسان چې کله د دې الفاظ لغات کلمات یایي ډېر زیات خوند پرې اخلي او تعداد چې دی دا زر دی. یو دغه چې دی اشاعت چې دی دا په 2020 کې کړی دی او فیض الاسلام پرنټینګ پریس راوپنډي څخه شوی دی او قیمت چې دی دا په 400 روپۍ باندې تقریبا د دې کتاب دغه دی. د چې کومه ترجمه کړې ده دا په 280 پیجه باندې مشتمله ده، لیکن پالو کویلیو چې په انګریزي یا په بله ژبه لیکل دی هغه په ډېر وړوکي شکل کې راځي، خو د ډېر ښه پیج او ډېر ښه صفحې ورکړي دي چې هغه دغه دی. پالو کویلیو چې دی د پر مصنف تعریف یې کړی دی چې دا په برازیل کې پیدا شوی دی او دغه چې دی ډېر لوستونکي چې دی هغه د الکمیسټ په یا د 11 منټ د ناولونه ښایي شوي دي پر هغه باندې د ده سره ډېره زیاته مینه لري. نو موږ اوس پر دې باندې خبره کوو چې الکمیسټ کتاب یا ناول څه کول غواړي یا دا کتاب په اصل کې څه پیغام ورکول غواړي، پر دې خبره کوو. یوه به راځئ یو شارټ سمري د دې اخو چې پالو کویلیو په دې کې څه پیغام کویلیو چې د دې کرکټر راوړی دی دا سنتیاګو یې پروننسیشن دی. دا سړی شپانه دی، شپون دی، میږ بیایي. د ده پلار غواړي چې دی یو ډېر زورور پادري جوړ کړي، د عیسایت تعلیم په وکړي او دی مخ په وړاندې بوځي، خو د عیسایت تعلیم په وکړي خو دی له دې ایکسپوژر سره له دې شیانو سره شوق لري چې دی دغه تعلیم یا دغه ایکسپوژر چې دی دغه وکړي. نو خپلې میږې بیایي په خپل کلي کې هغه کې یو ورځ دی میږې راولي او هغه میږې په چرچ کې ورته ډېر خوبصورت کاني منظر پیښوي. په دغه کې دوی دلته میږې راولي، تکیه یې کوي او په دا میږې کې د شپې پام پر کوي او خپل کتاب ورسره دا کتاب هم وایي. داسې اوسي چې یو ځوان په ماښام د یو خوب ویني، یو هلک یې تر لاس ونیسي، اهرام مصر له پیرامید لی بوځي او په پیرامید کې وده ته وایي چې دلته خزانه ده، دا در واخله. د دې خزانې په لټون باندې دی ځي، د کیمیاګر سره میلاوږي، یوه فاطمه نجلۍ ده د هغه سره میلاوږي، د بادشاه سره میلاوږي،
په یو دکان کې کار کوي، وړۍ خرڅوي، میږ یې ورکېږي. مثال کې دا د مصر تر سارا چې دی رسېږي یا مصر ته دی رسېږي، دوی څومره زیات تکلیفونه وړي. په دا کې یوه ډېره مشهوره جمله ده چې بار بار رپیټ کېږي. هغه دا جمله ده چې کله انسان د یو څه کولو کوشش وکړي، د انسان د زړه آواز یا د انسان د خپلو خوبونو د تکمیل لپاره، د بشپړه کولو لپاره اراده وکړي، نو ټول کائنات چې دی له ده سره تعاون کوي او دوی تر خپل منزل رسوي. دغسې کې دا ټول مشکلات چې په ژوند کې راځي، نو دوی وایي چې تر دې مشکلاتو دوی وځي او اهرام مصر ته ځي او اهرام مصر ته رسېږي. کله چې دوی اهرام مصر ته ورسېږي، هلته خلک وراسي، ډاکوګان وراسي. ډاکوګان خو هسې په لاره هم ډېر خلک وراسي، په لاره ډېره تجربه وسي، ډېره روحاني او فلسفیانه زده کړه وکړي. خو دلته بیا په لاره باندې هلته چې دی اهرام مصر ته پیرامید ته ورسېږي، نو په پیرامید کې غله وراسي. دوی ووایي، بیا ته وایي چې ته دلته څنګه راغلی چې دلته کډی کاږې. نو هلته هغه سړی دوی ورته وایي چې ما دارنګه خوب لیدلی دی او دا چې دی یوه دلته خزانه پرته ده، زه د دې خزانې په لټون پسې له سپین راغلی یم او دلته. نو هغه بل ته وایي، پر وخاندي چې دا پاګل دی، لیونی دی او په خوب کې دغه یې لیدلې ده او دلته راغلی دی. په هغو سړیانو کې یو بل سړی ده ته وایي چې ما هم داسې خوب لیدلی دی، دارنګه یو سپین کې یو ځای دی، چرچ دی، شپانه دی، میږې دي او دلته تر یو درخته لاندې ملبیري ټري تر توت لاندې یو خزانه ده. خو زه ستا غوندې پاګل نه یم سینتاګو ته یایي چې زه لاړ شم او په هغه خزانه پسې یا خزانه ولوټم. نو سینتاګو ته خیال سي یاره چې خزانه خو اصل هلته ده چیرې چې زما میږې تړلې، چیرې چې چرچ و، دلته خو هېڅ هم نشته. نو بېرته دا په لورې تګ کوي او خپل دغه له راځي، خزانې له راځي او خزانه هلته ورته میلاوږي. په اصل کې دغه خو مختصر ریویو ده او سمري ده، لیکن د دا ناول نور فلسفیانه او روحاني اړخونه څېړل ډېر زیات مهم دي. لکه روحانیت یې دا دی چې کله اوله وار دی د خزانې په لټون ووځي، خو بعد کې بیا دی په تجربو زده کړه وکړي. تجربه دی له کیمیاګر سره چې میلاو سي، هلته دی ډېره تجربه زده کړي. هلته دی دا زده کړي چې څنګه په کائنات کې تا ته اشارې کېږي، څنګه نیک شګونې ارادې او بدې ارادې دا تا ته څنګه ته به یې څنګه نیسي او دا به څنګه دغه معلوموي چې دا مثبت دغه روان دی یا دا ښه دغه روان دی. په دا کې دوی بله خبره کوي چې یعنې عالمي زبان، هغه د کائنات زبان زده کول. د کائنات زبان چیش دی؟ دا نه غوږونه لري او نه خوله لري، بلکې د کائنات زبان چې دی هغه تا ته اشارې درکوي، علامتونه درکوي، د بازانو په شکل، د هوا په شکل، د فطرت په شکل. دا فطرت چې ستا خوا کوم منظرکشي کوي یا ستا خوا چې کوم شیان پیښیږي، دا ټول تا ته درښیي چې مثال کې ته چې دی په کار دی زده کړه کوې، ته په کار دی له کامن سنس له ابزرویشن څخه کار اخلي. ولې چې مثال کې دا کائنات تا ته په هر ځای کې خپل دغه درکوي او چې کوم تکلیف درکوي، کوم درد درکوي، دا درد تا تجربه درکوي او دا تجربه ستا د خوابونو د تکمیل لپاره تا په خپل لوري بیایي، تا د تجربې په لوري بیایي، تا د نوي اکسپوژر په لوري بیایي. څومره مشکلات نیور ګیو اپ کار به نه یې لکوې او دا تګ سي د خوبونه چې دي دا د تکمیلېدو لپاره ډېر زیات مشکلات راځي او د دا سامنه به انسان ډېر په مړانه کوي او ډېر په دغه بې کوي. دا دغه دی. بل چې کله ته د خپلو خوبونو په تکمیل پسې وځې، نو دغه چې دی هغه دغه ورته وایي خوبونه هغه دي چې تا خوب ته نه پرېږدي. نو چې ته کله د خوبونو په تکمیل پسې وځې، د دغه لپاره یوه د مینې جذبه، د محبت جذبه ډېره زیاته ضروري ده. ستا خپل مقصد ته، تا خپل مرام ته نږدې کوي چې هغه د فاطمې په شکل و سینتاګو ته میلاو سوه چې څنګه دی تر دې ځایه ورسېږي. بله خبره دا ده چې مثال کې سینتاګو چې کله دغه منزل ته رسېږي، دا منزل د سینتاګو چې خپل منزل ته تګ کوي، د دا منزل تګ چې دی
ډېر زیات مهمې چې په کائنات او په نیچر کې کمې رشتې یا کم علامتونه تا ته اشارې درکوي دا ته تګ ضروري دی. بله خبره دا ده چې یونیورسل لینګویج چې دی دا د کائنات برخه دی او دا انډرسټینډ کول. دلته سینتاګو یوازې په دې لټون نه دی وتلی چې دی خزانه پیدا کړي یا دی د خزانې په لټون پسې ووځي، بلکې په لاره باندې چې کومې رشتې یا کوم اکسپیرنس یا کوم زده کړه ده وکړه، هغه روحاني زده کړه، هغه فلسفیانه زده کړه، هغه ټول د مطلب د انسان د روحاني سکون لپاره یا د انسان د مقصد لپاره د خوبونو د تکمیل لپاره چې دی کوم ځای ته رسېږي، نو هغه لپاره روحاني او دغه چې دی فلسفیانه علم د نور شیانو هم ضرورت دی. یعنی خپل مقصد ته د رسېدو لپاره د انسان سره نور شیان هم تک کوي، په هغه کې روحاني لکه روحانیت چې وي او بل فلسفیانه شکل چې وي، علم چې وي، ابزرویشن چې وي، هغه دوی خپل مقصد ته رسوي. همدغه د سینتاګو ناول دی، ډېر خوبصورت جملې کې استعمال شوي دي، ځای په ځای اسلامیک او مذهبي ټچ هغه هم پکې راغلی دي، او د ژوند په هکله باندې تجربې، یعنې د انسان د خپلو مقاصدو ته رسېدلو لپاره پکار دی چې هېڅ مشکل ته هم وارخطا نه سي، هر مشکل چې دی ته لاره هواروي، هر ټینشن چې دی د خپل مقصد په لور بیایي. همدغه د پالو کویلو ناول الکمیسټ دی. الکمیسټ هم په دې نامه ورکړی دی چې هلته هغه سړی الکمیسټ اصل چې شیان په دغه کې بدلوي، خام مال په پروسس پروډکټ کې بدلوي، په یو قیمتي پروډکټ کې بدلوي، دا الکمیسټ دی. نوم یې هم له دې سره منسوب دی. ډېر خوندور ناول دی، دا که مطالعه سي، سټډیز سي، پښتو ته وژباړي او هر ځوان یې وایي دا په ځوانانو کې نوې حوصلې او نوې جذبې پیدا کوي. ډېره زیاته